دا خلق سمرا په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا خلق سمرا په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا دو په منځ کې فراقت څومره په فخر کوي دا دو په منځ کې فراقت څومره په فخر کوي افسوس د سخت چا ارمان د زندگی ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا خلق څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پام کوه دلته نیت خرابي خلک ډېر دي ګوره پام کوه دلته نیت خرابي خلک ډېر دي ګوره لار درته ښایي هم د پاسه پرې ازغي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا خلق څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي تیرا وجوان د غیب خبرې چا کې مال ټوا تیرا وجوان د غیب خبرې چا کې مال ټوا پخې پخې رشته اکثر بدګماني ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا خلق څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي ظلم جانان لارم ارمان لارم زړه لارم ظلم جانان لارم ارمان لارم زړه لارم د خلق ولر لجوند ملنګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي دا خلق څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي وانا معلوم شاعر پام کا چیر دن کی وانا معلوم شاعر پام کا چیر دن کی یو
چبلتون می د ژوند هره خوشالي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي د خلک څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي نظم وړاندې کیږي لا طرفه الساکب سټوډیو کوهاټ شهر پروپرایټر قاری محمد عثمان ثاقب په आवाज د عبدالقدوس وافا د خلک څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي د خلک څومره په هنر باندې زړګي ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي پنا خبره باندې یو بل تندې ماتوي